بس خاله وای ته بس ما مطلب دا دی چې ته خو ما نه پېژنې زه به تا نه پېژنم خیر دی څوک یاست او د چا څه لیدل غواړئ خیرو مې په کار دی کار مې ورسره پخوا یې چیش کول پخوا د حیوانانو په هسپتال کې ډاکټر و ته ماته سم نه راته معلومیږي درځئ دا ورسته سمبوسه ده راځئ په ما پسې سم درځه خړو سا کوړه چرګه در پوس نو څه دي چې را باندې پوس ول یو خو ناسته پسه دی د لکه زړه ترناوه څنګه په سترګو مې توره شپه شوه یې سترګې باسې کسې هغه ته چې دا سترګې دې څه در اوږدې کړم اوس نو د ځانه ګلبابو جوړ که زر ورسه اشکېدلي لره زر ورسه د غړکداد لوري دا تا رقم کېږي هی خاله د ستا بلا وخت د دونه ډېر مریضان کله ختمیږي اوس پې دروښي ډېره مننه څونه ښایسته یې دا زما لاس خوری لکه ستا څنګه ښایسته لاسونه دي زما دا غونډ منډ لاسونه ډېر خوښیږي وای دا خو ستا د سترګو کمال دی زه خو نور هم ډېره ښایسته یم نن مازدګر به ته زما سره نسې ولاړه یو پیتاوې تسې یو پیاله چای څه ولې چې ته ډېره ښایسته هی ستا بلا وخت ته هم ډېر ښایسته چپس وسله جواره اشد څه نه دی راوړه یاره دا زما زوی ډېر مست نو ته خو مازې یو غړکه هغه دې ویلې تو در غورځې علي خپل پښو علي دی خو د المارۍ ته راسئ څوک یاست تاسو ښه څه چې تاسو رالاست موږ ته د ډاکټرانو ضرورت و ډاکټر ژر سي چسمانه ورسي د کشمیانو وړیانو ور بدل کړي دا ګرځو وړیان مې بدلو یارانو دا څه مردار وایي یاره پر ما باندې دا بوی ولې نه لګېږي ستا نو کله پزه وایو ټنډېل یا خود سه ورک سه راځئ ونیان بدل کړئ راځئ اول د چا وړی ور بدل کړم الوای دا خو د باډر والا زوړ وړی دی زه به ښایسته ونې در باندې واغوندم ویښتان دې را پرېولو سپاس لاره خیر دی بچی خیر دی زه به در باندې واغوندم الوی د سالم بچانو د سروس سټیشن مې جوړ کړی دی ګرسه څنګه یاست مؤمنانو ما هم چا مې زده کړي مه کوئ تو خدای خبره باندې برابر یې مه کوئ اوس زما واري دی ته بیا څه کوې ته بیا څه کوې دا اوس دوی په چیش لګیاست اوس ستا واري دی بچو بیا کلو اوس نو ما